کې وګورو د علما د دغه متوجه شي برسیره 15 شرطونه په دغه کې ذکر کوي. حتی وای هغه څوک چې دا بیان کوي په دغه بم پیږي چې دا ځای د خوش کې د په سخت لهجه خبره وکړه، دا ځای د نرمي د په نرمي باندې خبره وکړه، په دغه بم پیږي. ولې موږ او تاسو وینو د نبی علیه السلام معمول مبارکه چې څومره د شفقت معاملې وي، لیکن کله کله په واز کې د سختې خشکې کړي دي که نه دي کړي. په دې پیدو چې که خشکه ونه کې اصلاح نه راځي. رسول الله هم کله کله خشکې کړي دي، د الله هم وعیدونه ذکر کړي دي. همیش د رحمتو خبرې نه کوي خو وعید هم ورسره ذکر کوي. ډېر شاګردان داسې وي چې استاد په نیکه اخلاقۍ ورسره چلیږي، دوی د استاد د نیکه اخلاقۍ نه غلطه پیدا اخلي، نو دوی د استاد په خبره نه دي، همیش ذات باغیتوب او مخالفتونه او دغه شیان وي چې خو هغه استاد خو څه نه راته وي چې استاد خو څوک نه دی. د موږ په کور کې موږ کنکي د کورنۍ الحمدلله ګڼه ده، یو هم د مانه نه ډارېږي، موږ بل ورور د دې هغه نه ډېر ډارېږي. کور کې که کله چې څوک ما ورته یاد کړي چې دته ورته وي هغه خو هسې موږ نه وایي، هغه خو هسې موږ نه وایي چې داسې معنا موجوده شوه چې هسې موږ څوک نه وایي چې همیش نرمي کوي هم خلک غلطه پیدا اخلي، خلک غلط کوي. کله چې د خشکې ځای وي خشکه به کې، چې د نرمي ځای و نرمي به کې، چې مداهنت کې هم سړی واقع نه شي، دین هم پایماله نه شي د پښو نه. د حدود زواجر خدای پاک مقرر کړي دي دغه دپاره دي په ښکاره یو پانسۍ که د یوه لاس ورکه تل دوري بل کې هر ځای خو د نرمي نه وي. نو خدای پاکې په امت کې د داسې ډله موجوده وي چې هغه خلک د نیکۍ په طرف رابولي، د بدۍ نه یې منې کوي، او دغه خلک کامیاب دي. امر بالمعروف و نهی عن المنکر دا فرض کفایي خو ډېر اهم رکن دی د اسلام، دا باید پام کې وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د بعضو خلکو د ګناه نه په نورو خلکو خدای عذاب نه راولي، لیکن په یو صورت کې راولي. هغه دا چې په یو قوم کې یو ګناه شروع شوه، دا نور خلک یې مخنیوی کړی شي، خو دې کار نه پلی څه که هر سړی پېږي خپل کار یې پېږي. نو بیا الله د هغه د وجې نه په دا ټول قوم باندې چې په کوم قوم کې سودخوري ډېره شوه، کوم قوم کې زکاتونه نه ورکول کېده، د دغو کبایرو په ګناهو خپل سزاوې دي. د دغو سزاو کې یوه سزا دا ده چې په دا قوم خدای قحطي راولي. دا قحطي بیا صرف په سودخوري کې په ټولو خلکو وي، دا په ټولو باندې راغله، د سودخور د وجې نه راغله، د مانع د زکات د وجې نه راغله. ولې په ټولو راځي؟ ځکه خو نور هم ذمهواري نه ده پوره کړې، دی نه دي پوه کړي، منې کړي نه دي د ګناه نه. بل حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې ګورئ داسې مه کېږئ لکه پخواني اهل کتاب. خدای پاک د هفتې د ورځې د ښکار نه منې کړه، بیا بعضو خلکو دا ښکار شروع کړه، هغه ملایانو یې وارې ورته نصیحت هم وکړه چې دا مه کوئ ګناه ده، خو هغو پرې نه خو ښکار. دوی هم ویل چې موږ خو خپلې غاړې خلاصې کړي ځای څه کوو، دوی محبت ورسره قطع نه کړو، دغسې تګ و راتګ ورسره کوو، ګډې خوراکونه ورسره کول، میلمستیاوې ورسره خوړې. که بایکاټ یې کړی وای چې زور مې نه رسېږي، دا خو مې په وس پوره ده چې ملګرتیا ورسره پرېږده، خوراک ورسره پرېږده، بیا هم خدای پاک عذاب نه په راوست. وای دغسې تعلق ورسره ساتو، تعلق یې نه ختموه. نو د خدای پاک د طرف نه چې عذاب راغی چې دا قوم خنجران و بیزوګیان تر جوړ شو، دغه بدبخت ملایان هم کې خنجران و بیزوګیان شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل حدیث مبارک ته وایي ګورئ خلکو، خلک د نصیحت کوي، دا د ګناه نه یې منې کوئ. د دغو داسې مثال ده، یوه کښتۍ د دوه چته، ټول خلک په یوه چت کې نه ځایږي، نیم د لاندې کېناسته، نیم برسیره کېناسته. اوس دا د کښتۍ خو په شپو شپو مزلې وي په دریابو کې، اوبه خو تر وچې نه ډېرې دي. دا د پاس خلکو چې د اوبو ضرورت وي، هغه خو دریاب ته بالټۍ ورټیټه که اوبه راخیستی شي. د لاندې چت خو لیار نه لري. اوس د لاندې چت والا خلک راځي
هلته سطل ور ټیټ کړي، چایجوک ور ټیټ کړي، بدنۍ ور ټیټه کړي، اوبه راواخلي. طبعا چې بالټۍ په اوبو لانده ډاډکه کې دلته څه تر تویېږي، دا پاس خلک د هغو کالي ورلانده شي. نو خوش کې وکړي چې کالي دې رالانده کړه، دا دې وکړه. اوس اخر د لاندې چت والا خلک دا ویایي چې دا خلک همیش د موږ نه تنګېږي او خوش کې کوي، درځئ داسې وکړو لاندې چت کوز ځان ته ځای سروی وکړو، اوبه به لاندې راخلو. چې کوز طرف نه سروی وشي اوبه به ننوځي کښتۍ ته که نه، چې کښتۍ ته اوبه ننوتې بیا کښتۍ بچه کېږي که غر کېږي. اوس د پاس چت والا خلک چې کوز وویني چې تیشه یې راواخیسته کښتۍ سروی کوي. اوس که دغو عقل نه کار واخیست ورغله هغو ته وویلې مه یې سروی کوئ، ولې یې سروی کوئ؟ هغه ورته چې خو تاسې رانه تکلیفېږئ د اوبو اوبو په تاسې تویېږي نو موږ مجبوره یو اوبو ته خو ضرورت لري ده خو نه. هغه ورته خیر د دغه تکلیف په موږ برداشت کړو، خو کښتۍ مه سروی کوئ، که کښتۍ هم سروی کړه خو ټول غر کېږو. دا تکلیف یې په ځان تیر کړو او بیرته یې هغه د هغه سروي کولو نه منې کړه، دواړه چته به بچ شي د غر کېدن نه. او که پاس چت والا خیال دا وکړو چې خو خپل چت سروی کېږي موږ یې څه، اوبو کوزه نه چې راغلې بس لاړ سړی غر کېږي. د دنیا په محبت کې راځي چې د دنیا محبت تاواني ده چې په زړه کې پیدا شي، دغسې دنیا ګټل تاواني نه ده. نو هلته یو شعر راځي، آب اندر زیر کشتی پشتی هست، آب در کشتی هلاکی کشتی است. اوبه چې لاندې وي کښتۍ مزل پکوي، دا خو پشتي ده. خو که کښتۍ ته ورسروی شو او کښتۍ ته اوبه ورغلې اوبه ټوله غر کېږي. دنیا چې د باندې وي د زړه نه، دا خو د خدای د دین د ترقۍ یو لار ده، خو دیني کارونه به پکوي، خو چې زړه ته ولوېده سړی غر کېږي. نو دا چې کښتۍ لاندې ته اوبه ورسروی کړي بیا خو دواړه ډله غټېږي. اوس چې هغه یې منې کړه دواړه ډله به بچي. نو نصیحت امر بالمعروف و نهی عن المنکر به کوې. بیا د دغه درې مرحلې نبي علیه الصلاة والسلام ویلي من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. چا چې څوک په ناروا ولیده په زور په لاس به منې کوي، په زور. که په زور طاقت نه و فإن لم یستطع فبلسانه، بیا به نصیحت په ژبه ورته کړي. که په هغه هم طاقت نه و بیا دې په زړه بایکاټ ورسره وکړي. وذلک اضعف الایمان، دغه کامه درجه د ایمان ده چې دغه هم نه وکړي نو خو بیا په ګناه دی هم خوشحاله ده، بیا خو ایمان نشته. بیا محدثین د دغه تشریح کوي چې په زور منې کول دا د حاکمانو کار ده، د امیرانو کار ده. حدود دی نافظوي، بل څوک چې حد نافظوي هغه به دیدار درېږي چې معوله. اما قاضي قصاص کوی شي، غل چاته درېږي چې ما لاس پرې که، خو قاضي په زور په پرې کوی شي. دا زور کار د یغو ده او د ژبې کار د علماو ده. د زړه تعلق ختمول دا د عوامو ده. امې خو هم په روا او په ناروا خو پیږي، خو نور دلایل قدرت هم نه لري او په آیات او حدیث هم یې سړي ته نشي ویلی. خو ورته ویې دا کار مه کوه، ما ملایانو نه اورېدلي ناروا ده چې هغه یې نه پرېږدي، دی د تعلق ورسره ختم کړي، دوستي دې ورسره ختم کړي، ناسته ولاړه دې ورسره ختمه کړي. چې دغه هم نه ختموي وایي بیا خو نه ایمان نشته پکې، ځکه خو د هغه په ګناه باندې بیا دی هم خوشحاله ده. نو الله تعالی وي په تاسو کې باید همیش داسې یو ډله موجوده وي چې خلک د خدای خیر ته رابولي او د امر بالمعروف ورته کوي، نهی عن المنکر کوي. واولئک هم المفلحون، دغه خلک کامیاب دي. ولا تکونوا کالذین تفرقوا، مه کېږئ لکه هغه کسان چې سره جدا جدا شوي وو، واختلفوا اختلاف کړی و په اصولو د دین کې، من بعد ما جاءهم البینات، پس له دې نه چې راغلي و دوی ته ښکاره دلایل. امر بالمعروف و نهی عن المنکر کا، خو داسې نه چې یو په بل د کفر فتوا شروع کړي. اختلافات مه جوړوئ. واولئک لهم عذاب عظیم، دغه خلک چې د دې دپاره عذاب دردناک. او خلک چې دوه ډلې شوه، څوک امر بالمعروف و نهی عن المنکر کوي کامیاب خلک دي، څوک چې نه مني په دین کې اختلافات کوي کفر ته وځي کافران دي. په ورځ د قیامت په الله فیصله کوي. د بعضې خلکو مخونه به سپین وي، د بعضې تور. مسلمانانو مخونه به سپین وي د اعمالو په انداز، د چا د 14 د سپوږمۍ په شکل، د چا د هغه غټو غټو ستوري په شکل. د کفارو مخونه به تک تور وي. که دنیا کې هر څومره ښایسته یې هلته به مخ تور وي. دوم قول داسې کوي، څوک په پوره دین عمل کوي، څوک په دین کې اختلاف پیدا کوي، مبتدعين دي، دعوه خو د ایمان لري خو د حق لارې نه وتلي وي.
په ورځ د قیامت په دغه د اهل سنت والجماعت چې دا حق ډله د دغه مخونه به سپین وي او د دغه مبتدعینو مخونه به تور وي، خدای پاک به خلکو ته ښکاره کړي. یوم تبیض وجوه وتسود وجوه، په هغه ورځ چې سپین شي ځینې مخونه د مؤمنانو او تور به شي ځینې مخونه د کافرانو. فاما الذین اسودت وجوههم، پس هر هغه څوک چې تور شوي وي مخونه د دی، نو دوی ته به وویلی شي د ملائکو په ژبه اکفرتم بعد ایمانکم، ایا تاسې کافران شوي وئ پس د ایمان د تاسې نه؟ اوس نو فذوقوا العذاب، وڅکئ عذاب ما کنتم تکفرون، په سبب د هغه څه چې تاسې کافران کېدئ. هر یو کې ایمان فطري موجود و او هغه مو پرېښی، کفر مو غوره کړو. واما الذین ابیضت وجوههم، هر څه هغه کسان چې سپین شوي وي مخونه یې ففي رحمت الله، دا به د الله په رحمت کې وي. یوغه کې ویلې هغه به په جهنم کې وي، دغه کې ویلې چې دا به په رحمت کې وي. رحمت نه مراد جنت ته، جنت ځای د رحمت ته، خو جنت ته چې ننوځي د الله په رحمت ننوځي. هېڅوک په خپل عمل نشي ننوتی، د خدای په رحمت به ننوځي. او په جنت کې درجې بیا د اعمالو په انداز دي چې څومره چا عمل ډېر و دغومره به درجې پورته وي. هم فیها خالدون، دوی به په دغه جنت کې تل تر تله پورې وي. یو حدیث مبارک ده، نبی علیہ السلام یې د ما امتیان ټول جنت ته داخلیږي الا من ابا، چې څوک انکار وکړي جنت نه غواړي هغه به نشي داخل. صحابه ورته ویل جنت به څنګه څوک نه غواړي، انکار به څنګه کړي د جنت نه؟ نو نبی علیہ السلام ورته ویلې من اطاعنی، چا چې د ما اطاعت وکړو نو جنت یې وغوښتې ځان دپاره. ومن عصانی ابا، دغه انکار وکړو چې ما نه مني هغه انکار وکړو. نو دا د نبی علیہ السلام په لیار تک دا د جنت غوښتنه ده، د هغه د لیارې نه انحراف د جنت نه مخ ګرځول ده، لکه جنت چې نه غواړي. تلک آیات الله، دا تیر چې شو دا آیاتونه دي الله تعالی دي. نتلوها علیک بالحق، موږ تلاوت کوو په تا باندې په حق سره. وما الله یرید ظلما للعالمین، نه د الله چې اراده لري د ظلم د مخلوقاتو دپاره، بالکل ظالم خو څه کوي، اراده د ظلم هم نه لري. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص الله لره دي هغه څه چې په اسمانو کې دي، هغه څه چې په مځکه کې دي. و الی الله ترجع الامور، او خاص الله ته به راجع کېږي ټول کارونه په قیامت کې د خلکو د اعمالو موافق به سزا او بدله ورکوي. کنتم خیر امت، یی تاسې امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم خیر بهتر د امت، اخرجت للناس، یستل شوي لپاره د خلکو. تأمرون بالمعروف، چې حکم کوي تاسې هر چاته په نیکي باندې. وتنهون عن المنکر، خلک منې کوي د نارواو نه. وتؤمنون بالله، ایمان لرئ تاسې په الله تعالی باندې. ولو آمن اهل الكتاب، که ایمان راوړی وی اهل کتابو لکان خیر لهم، دا به هم د دوی دپاره خیر و. خو منهم المؤمنون، ځینې د دوی خو مؤمنین شته لکه عبدالله ابن سلام او بعضې نور ملګري، خو اکثرهم الفاسقون، اکثره د دوی فاسقان دي. دلته رب کریم ویلي کنتم خیر امتی، تاسې خیر دی امتی. دا خطاب چاته ده؟ په دوی کې دوه قوله دي. یو قول دا ده چې صحابه ورته ده، د نبی علیه السلام په وخت کې چې صحابه دي هغو ته نبی الله تعالی وي تاسې خیر دي دغه امت یې، د نبی علیه السلام د امت هغه ښه خلک تاسې یې. دغه تفسیر هم صحیح ده. ولې نبی علیه السلام یې خیر القرون قرني ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. دومه معنا کنتم ټول امت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب ده، تاسې خیر د ټولو امتو یې. دا خبر هم صحیح ده، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام یې تاسې آخرنی امت یې او یایم امت یې. دا مخکې چې څومره امتونه تیر شوي تر ټولو نه تاسې خیر یې. یو روایت کې راځي نبی علیه السلام یې زه امید لرم چې څلورمه حصه به د جنت تاسې یې. صحابه د خوشحالۍ نه الله اکبر ویلې، نه زه امید لرم چې دریمه حصه به تاسې یې. بیا یې ترقیب څه وکړ، زه امید لرم چې نیمه به تاسې یې. خو بل حدیث مبارک نه بیا معلومیږي چې دوه برخې به د دغه امت یې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې د ټولو جنتیانو چې د ټولو امتو دي صفونه به 120 صفه وي. په دغو کې به 80 صفه د دغه امت وي، 40 صفه به د هغه مخکینیو ټولو امتو وي. نو دوه برخې د دغه امت، یوه برخه د هغه مخکینیو. نو دا امت ټول مجموعه من حیث المجموعه تر هغه نورو نه بهتر ده. تطبیق هم اسانه ده. دا امت په ټولو امتو بهتر ده، په دغه امت کې بیا صحابه تر دا نور امت بهتر دي.
خو مهم ځای دا ده سړی چې د دغه خیر ماده په ځان کې پیدا کوي چې زه خیر د امت شم نو دا صفات به په ځان کې پیدا کوي خلکو ته به د نیکۍ امر کوي خلک به د ګناه نه منې کوي او په دغه کې به د هېڅ چا پروا نه لري ایمان به په الله وي لا یخاف لومة لائم چې خدای پاک د ما نصرت کوي الله د ما حفاظت کوي الله حکم د زه د الله د رضا دپاره دا کار کوم ایمان به بل څه به نیت نه وي بیا نو خدای متعال دغه انسان وای د دغه خیر مستاق ګرځي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه په دغه ځای کې د آیات په تفسیر کې کتاب تفسیر د بخاري کې وی تاسو خیر د امت یې اخرجت للناس وتل شوي د دې لپاره چې جهاد شروع کړي کافران په زنجیرو وتړئ رای ولئ او بیا دلته په اسلام کې داخل کړئ ځکه چې کافر چې راغی د بندي شو د مسلمان سره د مسلمانانو نیک اخلاقی نیک عملی چې وویني د اسلام حقانیت ورته ښکاره شي کلمه ووایي ډېر غلامان د نبی علیه السلام په وخت کې مسلمان شو که نه شوه دا په برکت دغه جهاد چې هغه اعلی فرد امر بالمعروف و نهی عن المنکر ده د جهاد شی ده خو خلکو ته کافر ته امر بالمعروف کوي چې ایمان راوړه نهی عن المنکر کوي چې کفر پرېږده او هغه د زور هغه اوله مرحله ده چې د زور د لارې نه ده اوس نو خیر د امت یې چې جهاد کوي کافر به په زنجیرو وتړی راوړی په اسلام کې به داخل کړي او بله یو عجبه معنا دا ده تصوفو کتابونه لیکي وای دغه امت کې خدای پاک د ارشاد ماده ډیره یخه ده مخکینی انبیاو به نصیحتونه کړه خو چې نبی به د دنیا نه لاړ په کم وخت کې به دین خلکو پرېښی ولې وای په امت کې دغه د ارشاد ماده کمزورې وه دغه امت کې خدای متعال دا صلاحیت د بیانو د ارشاد ډیر یخه ده په دغه امت کې خدای اولیا ډیر پیدا کړي دي چې خلک د خدای دین ته بولي د ګناو نه منې کوي په خبر کې خدای پاک اثر پیدا کړی ده خبره په بیان مهم ځای دغه ده الله د دغه امت په بیان کوونکي کې چې څوک رښتیا عالم رباني شي وای تاثیر په کلام ډیر پیدا کړی لکه د نبی خبر چې اثر کوي د دغه عالم خبره کې خدای پاک داسې د اثر ماده یې ده نو ځکه ټول امت ته خطاب د دغه بعضې هلته مخکې ویلې ولتکن منکم دلته بیا چې خیر د امت یې هلته هم تاسې به امر بالمعروف کوئ دلته د خیر هم ویلې تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر نو دغه امت کې وای علماو د دغه امت ته اولیاو د دغه امت ته خدای پاک د ارشاد په معنا کې تاثیر ډیر ورکړی ده ځکه خلک دین طرف ته تر ننه پورې 1440 نه واوښته الحمدلله اسلام محفوظ ده عقاید محفوظ دي خدای پاک اسلام راورسوه دا د دغه برکت ده لکه مخکې چې موږ ویلې چې ما دوه شیان در کې پرېښي کتاب الله عطرت د عطرت مو دوه معنا چې وکړه دا اولیا د خدای دا علماء ربانین دا خدای پاک پیښې دي که رسول الله چې نصیحت کوه الله اثر کېښوه د دغه علماء ربانینو په بیان کې خدای متعال دغسې اثر یې ښه ده ځکه م اسلام خلک قبلوي تر څو پورې په اسلام پاتې دي لن یغضرکم الا اذى دا چې مسلمانانو خپل وسونه وکړه په کفارو پورې خاص کر په یهودو بدبختانو پورې الله یې مقام هم ذکر کو ثواب هم ورته ذکر کو تاسې کامیاب یې چې دا منصب څوک اجره کوي تاسې خیر د امتو یې چې څوک یې نه مني هغه خلک فاسقان دي ځینې د دغه بدبختو اهل کتابو خو ایمان لري خو اکثر یې فاسقان دي خو د فاسقانو نه ډارېږئ مه صرف د خولې طعنونه به ډېر بهتانونه به ډېر